السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د 14 درس اومه برخه ده په سورة الفلق کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې کله د قرآن تلاوت کوو یا د قرآن تلاوت اورو د قرآن په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دی؟ په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده په سورة الفلق کې له 4 نمبر آیت څخه تر 5 نمبر آیت پورې. تېر درس ته بیا یو لنډه کتنه. مضاف او مضاف الیه څه ته وایي؟ کله چې دوه نومونه یو د بل پورې تړلي وي هغه ته مضاف او مضاف الیه وایي. کوم یو مضاف ده، کوم یو مضاف الیه ده؟ لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه وایي. دا څنګه جوړښت لري؟ کله چې دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي ملکیت یا تعلق کوي. ما دلته مثال راوړی، یوم الحج دا عبارت ده، دا مضاف مضاف الیه ده. لومړی اسم ته موږ څه ویل؟ مضاف یوم. دوم اسم ته څه ویل؟ مضاف الیه الحج. مخکې له دې چې زه ترجمې ته ولاړ غواړم چې د مضاف کوم شرطونه وو؟ سپک اسم یعنی تنوین نه اخلي، تنوین نسته او ال نسته. دوهم اسم ته راځم، د مضاف الیه ځانګړتیا یې پوره کوي. الحج کسره یا کسرتین وي، دلته ویني کسره ده، نو دا شی سو د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا یې پوره کړي. اوس راځم ترجمې ته. یوم ورځ، الحج حج. زه دا څنګه ترجمه کوم؟ دا دال کلمه دلته ویني، دا شی کوي، دال هغه کلمه ده چې د دوو اسمونو ترمنځ ملکیت یا تعلق کوي. نو زه دا اوس څنګه ترجمه کوم؟ د حج ورځ. بل سلایډ ته ځو. د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاوې شوي. مضاف دوه ځانګړتیاوې درلودې چې سپک اسم و یعنی تنوین یې نه اخیست، د جمع نون یې نه اخیست. تنوین په څه معنی؟ مثال دلته راځو رفع حالت مسلمو، ویني تنوین یې نه ده اخیستی. مسلمه تنوین یې نه ده اخیستی. مسلمي تنوین یې نه ده اخیستی. دې ته شی وایي؟ دې ته سپک اسم وایي. په مثنات څه معنی؟ دوه. مسلمان یې موږ ویلي نون یې نه ده اخیستی، نون یې حذف شوی، دې ته سپک اسم وایي. مسلمۍ نون یې حذف شي ده سپک اسم د مسلمۍ. جمع ته راځم، مسلمونه موږ ویلي نون یې حذف شوی. مسلمي نون یې نسته، مسلمي نون یې نسته. دې ټوله ته شی وایي؟ د سپک اسم. جدول چې دی په دې اړه ما مثلا معلومات ورکړی. هر هغه څوک چې د سپک اسم په اړه معلومات نه لري ما ته تېر درسونه وګوري. بل د مضاف ځانګړتیا شی و چې ال نه اخلي. د مضاف الیه کومې ځانګړتیاوې چې د دال نه وروسته کلمه تل په جر حالت کې وي، یوه ځانګړتیا لري، یا کسره یا کسرتین. بس سلایډ ته ځو. نن غواړو چې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په سورة الفلق کې وکړو. زه راځم غواړم چې په 4 نمبر آیت کې مضاف او مضاف الیه وپیژنم. دلته ما مشخص کړ چې کوم یو مضاف او مضاف الیه ده. شر النفاسات دا شی سو، دا مضاف الیه سو. که زه دا رقم دا جدول کې لیکم شر النفاسات، موږ وایو چې هغه دوه نومونه دي چې څنګ په څنګ راځي، دې ته مضاف او مضاف الیه وایي. لومړی اسم ته مضاف، دا د شر. دوهم اسم ته مضاف الیه النفاسات. غواړم بیا هم ځان مطمئن کړم چې آیا دا د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاوې پوره کوي. که چیرې ځانګړتیاوې درلودې هغه مضاف الیه ده، که یې نه درلودې نو دا مضاف الیه نه ده. که د مضاف کومې ځانګړتیاوې وي؟ سپک اسم وي. په څه معنی؟ تنوین نه اخلي. دلته تاسې کسرتین، ضمتین، فتحتین وینئ نسته. دلته شی ده یوه کسره ده. نو دا لومړۍ ځانګړتیا د مضاف یې پوره کړه. دوهمه ځانګړتیاوې چې وه د مضاف چې ال نه اخلي. آیا دلته ال کلمه وینئ؟ ال نسته. دا د مضاف ځانګړتیا یې پوره کړه. دوهم اسم ته راځم، النفاسات. د مضاف الیه ځانګړتیاوې شوي چې د دال نه وروسته کلمه تل په جر حالت کې په څه معنی چې یوه کسره وي یا کسرتین وي. دلته زه یوه کسره وینم، دا د مضاف الیه ځانګړتیا یې پوره کړې. وینئ دلته یوه کسره ده. اوس راځم دلته معنا ته. شر النفاسات پوکونکیو. نو دا دال کلمه ویني، دال په عربي کې نسته. دا دال هغه کلمه ده چې د دوو اسمونو ترمنځ ملکیت یا تعلق کوي. دا اوس موږ څنګه ترجمه کوو؟ د پوکونکیو شر. دا چې سو دا مضاف او مضاف الیه ده. بس سلایډ ته ځو.
د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په سورة الفلق کې په 4 نمبر آیت کې. که چیرې څوک ووایي چې زه غواړم دغه فی العقد دې ته هم مضاف الیه وایم. څه معنا سي؟ فی هم معنا ورکوي، العقد دا هم معنا ورکوي. څنګه راغلي نو زه دې ته مضاف الیه وایم. ښه صحیح ده. زه راځم دې جدول کې لیکم فی العقد. دلته راځم لومړی کلمې ته موږ څه وویل؟ هغه ته موږ مضاف ویل او دوهمې کلمې ته څه ویل؟ مضاف الیه. العقد دي. مخکې له دې چې ځانګړتیاو ته ولاړ سم لومړی معنا ته راځم. فی په څه معنا؟ فی دلته راځم معنا یې څه ده؟ په. دا په حرف ده. العقد دی غوټو دا څه سو؟ دا اسم سو. نو زه دلته راځم دا ګورم چې دا مضاف الیه دی که موږ وایو چې مضاف او مضاف الیه دوه نومونه دي چې څنګه راغلي وي. دلته څه ده؟ لومړی کلمه څه ده؟ حرف ده. دوهمه کلمه څه ده؟ اسم ده. نو دا هیڅکله مضاف او مضاف الیه نشي کېدلی. ولې؟ چې دا دوه اسمونه نه دي. بل سلاید ته ځو. د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په سورة الفلق کې په 5 نمبر آیت کې زه غواړم چې من شر دې ته څه وایم؟ دې ته مضاف الیه وایم. ولې؟ چې دوه کلمې دي څنګه راغلي دي معنا ورکوي، نو هغو ته زه مضاف الیه وایم. زه دا رقم درته لیکم دې جدول کې. دا عبارت ده، جمله نه ده. من شر دا زه دلته چې ولیکم لومړۍ کلمې ته مضاف وایم، دومې کلمې ته مضاف الیه وایم. شر مخکې له دې چې د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاوو ته ولاړ شم اول راځم معنا ته ګورم. من په څه معنا؟ له. دا څه سو؟ کوم چیرې ویلی چې موږ ویل په عربي ژبه کې اسم فعل حرف دي، درې کلمې دي. دا اسم هغه کلمه ده چې معنا ورکوي. دا معنا ورکوي په تنهایي سره نه. نو حرف هغه کلمه ده چې په تنهایي هیڅ معنا نه ورکوي. نو زه ورته وایم چې دا څه سو؟ دا حرف سو. دوهمې کلمې ته راځم شر. نو دا څه ده؟ دا اسم ده. نو موږ وایو چې مضاف او مضاف الیه دوه نومونه دي چې څنګه راځي، یو بل پورې تړلي وي. لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه وایي. خو دلته حرف او اسم راغلی، دا هیڅکله مضاف او مضاف الیه نشي کېدلی. انشاءالله په دې اړه مفصلا درس لرو. خو د اوس لپاره موږ غواړو چې تنها مضاف او مضاف الیه وپېژنو. په سورة الفلق کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په 5 نمبر آیت کې زه راځم مضاف او مضاف الیه دلته مشخصوم. شر حاسد دې ته څه وایم؟ مضاف او مضاف الیه وایم. دا مضاف او مضاف الیه دي. نو زه راخلم دلته لیکم شر حاسد. دا دوه کلمې دي څنګه راغلي معنا ورکوي. نو لومړۍ کلمې ته یا اسم ته څه وایي؟ شر. دویمې کلمې ته څه وایم؟ حاسدین. مخکې له دې چې معنا ته ولاړ سم اول ګورم چې د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاوې پوره کوي که د مضاف څو ځانګړتیاوې وي؟ دوه ځانګړتیاوې چې سپک اسم په څه معنا چې تنوین اخلي د جمع نون نه اخلي. نو زه دلته نه دوه کسرې وینم، نه دوه دمې وینم، نه دوه فتحې. څه ده؟ یوه کسره ده. نو دا څه سو؟ دا د لومړی شرط پوره کړو. دوهم شرط ته راځم چې څه ده؟ ال نه اخلي. آیا د ال کلمه دلته وینئ له شرط سره؟ نسته. نو اوس مضاف الیه ته راځم. حاسدین دلته ګورم چې د مضاف الیه ځانګړتیا پوره کوي که د مضاف الیه یوه ځانګړتیا وه چې د دال نه وروسته تل په جر حالت کې وي. نو زه دلته وینم کسره یا کسرتین. دا دلته ویني حاسدین څه سو؟ کسرتین. زه دلته وینم د مضاف الیه ځانګړتیا یې پوره کړه. نو اوس په اطمینان سره ویلی سم چې دا څه دي؟ دا مضاف او مضاف الیه دي. اوس راځم معنا ته. شر دا اسم ده. اسم هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا ورکوي. نو زه به دا دلته ورته ولیکم حاسدین، حسد کوونکی. دا هم اسم ده، دلته به ورته ولیکم. نو موږ وایو چې مضاف او مضاف الیه څه ته وایي؟ چې کله دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي، یعنې څنګه راغلي وي. لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه ویل. او شی کوي کوم جوړښت کوي؟ ملکیت یا تعلق کوي. زه اوس دا څنګه ترجمه کوم؟ دی حسد کوونکی شر. د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په سورة الفلق کې په 5 نمبر آیت کې. که څوک وایي چې زه دا اذا حسد دې ته هم شی وایم، دې ته هم مضاف او مضاف الیه وایم. چې دوه کلمې دي څنګه راغلي معنا ورکوي. که دلته راخلم اذا حسد، که دلته راځم لومړی کلمې ته مضاف ویل اذا، دوهمې کلمې ته هم شی ویل مضاف الیه حسد.
مخکې له دې چې د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاو ته ولاړ سم او لازم معنا ده. اذا چې کله دا ته اسم موصوله وایي دا اسم ده معنا ورکوي، نو زه به تنها دلته ورسره ولیکم چې دا اسم ده. اسم هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا ورکوي. کله چې یعنې زمان یې وکړو دلته نشته کوم تنه دا اسم ده. او دلته راځم دوهمې کلمې ته هڅه ده، حسد وکړي. دا چې سو دا فعل سو، به دلته ورسره ولیکم. فعل هغه کلمه ده چې معنا ورکوي او په زمان پورې تړاو لري. دا په زمان پورې تړاو لري. نو مضاف او مضاف الیه څه ته ویل؟ کله چې دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي، یعنې څنګ په څنګ راغلي وي. لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه ویل. دلته دوهم اسم نشته، د دوهم اسم په ځای فعل راغلی، نو دا مضاف او مضاف الیه نه دي. د نننۍ درس لنډیز موږ وکولی سو چې په قرآن کریم کې په سورة الفلق کې د مضاف او مضاف الیه پېژندنه وکړو. هدف مو د دې پروګرام څخه دا ده چې کله موږ وروسته له دې د قرآن تلاوت کوو، نو موږ اوس کولی سو چې د سورة الفلق په معنا پوه سو، انشاءالله مضاف او مضاف الیه وپېژنو. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده هغه تیر ګرامر چې تاسې ویلي دي هغه هم بیا په قرآن کې وګورئ. کولی شئ چې یوه ویډیو یو وارې نه، دوه وارې، درې وارې وګورئ. بیا هم که چیرې تاسو ته کومه پوښتنه پیدا سوه کولی شئ چې ماته یې کومنټ کې ولیکئ. یادونې: زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.